سلامونه او نیکې هیلې زما ټولو که په لر کې یاستئ که په بر کې افغانانو پښتنو خویندو ورونو الله دې وکړي چې ستاسې روژه ښه تېرېږي. زما لایف په دوه موضوع باندې یو خو کوم ظلم چې په اسرائیل په فلسطین کې کوي د هغې په باره کې دی، خو د هغې نه علاوه زه غواړم چې نن تاسو سره زه په دغه خبرې وکړم، په د افغانستان په باره کې هم څه خبرې وکړم چې آیا دغه نوې چې اوس خبرې راوچتې شوي دي د اروپا نه د افغانستان د نظامیان چې کوم پخواني نظامیان دي هغې دلته بیا د جنګ خبرې یا داسې بیا داسې دغه روان دی. نو په دې باره کې به وي انشاءالله چې دغه به هم کوو، خبرې به سره کوو، څه خیره په هغې باندې به زه هم خپله رایه اچوم. او ګورئ زه یو خبره کوم چې موږ هېڅکله چې په ټوله دنیا کې په هر ځای کې ظلم کېږي چې په نوم انسان وي نو موږ ورسره خپله همدردي ښیو. فلسطین زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، او تقریبا د 80 کالو 80 کال نه ورسره اسرائیل ظلم کوي، یعنې ټوله دنیا ورته یو ځای شوې ده. په دې باندې موږ ډېرې خبرې کړي او موږ او تاسې ډېر په دې باندې غږېدلي وو چې یاره فلسطین کې ولې اسرائیلیان ظلم کوي. یو هیله دا کومه چې زما دا نوی پیج دی، ګوره ما تاسو ته مخکې ویلی دي چې زه د شو شاواله نه یم، زما نوی پیج دی، زما پیجونه ټول رپورټ شوي دي او دغه یو پیج صحیح لرم چې اوس فلحال تاسو سره فی لایف راغلی یم. نور پیجونه مې چې دي ویو یا تاسو ته نه ښکاري، نو دغه واحد پیج زما دا دی چې څومره ملګري تاسې کوشش کوي چې راډېر شي او دا شیر کې دا کې ګوره دلته زه نه د ډانسونه کوم، نه د ګفټونو والا یم، نه فضول خبرې درته کوم، نه کنځلې پکې، خو هغه حقیقتونه څه نه څه چې زه یې تاسو ته په دې میډیا باندې ویم او الحمدلله هره خبره وسلامون ته واله او هره خبره انشاءالله تاسې خپله ګورئ او وینئ چې الحمدلله زما خبرې په ثبوت باندې رسېږي چې خبرې. نو د افغانستان په باره کې به زه یو څو خبرې کوم، بیا به زه دغه په باره کې غږېږم، د فلسطین په باره کې به تاسو سره په تفصیل سره خبرې کوم انشاءالله. اول دا دی چې ما خپله 6 میاشتې 8 میاشتې مخکې ما یو اوس خو ویډیو به هم وي او ویډیو به هم وي، ځکه اوس خلک چې ته ویډیو یا په هغې هم انتقاد کوي، ته په انګلیش کې یو ویډیو، نو په هغې باندې موږ پوهېږو په ویډیو او په ویډیو باندې په دې باندې زموږ سر خلاص دی. نو ما دا ویلې چې 4مه میاشت چې دا د 2023 کال دا به د افغانستان کې د جنګ خبرې کېږي یا خدا نخواسته جنګ به دا کېږي. اول زه د جنګ دومره خلاف یم چې زما دا څومره مبارزه ده تاسې وګورئ، ما به هېڅکله دا نه ویلې چې یاره که د اشرف غني د جمهوریت وخت هم ما دا نه دي ویلې چې یاره تاسې راشئ او جنګ وکړئ یا مې دا اوسني چارواکي چې دې ته مې ویل چې جنګ وکړئ. ما همیشه د دغه اعتراضونه انتقادونه یا نیوکې کومه په دواړو په جمهوریت کې مې هم کړي او په اوسني باندې هم زما انتقادونه شته، خو زموږ حق دی، موږ تاسو الله دا حق راکړی چې سالمې نیوکې او د دغه په اصلاح په خاطر ونې وکړو. خو زه دا وایم چې دا کم د پخواني جمهوریت جنرالان او کم نظامیان په خارج کې پراته دي، بله ورځ غونډه وه، خوشحال سادات صاحب، همداسې هغه سمي سادات او نور ورسره وو. زه یو خبره کومه چې اوسنی نظام هېڅکله دې نشي د منځه وړی تر هغې پورې چې خارجیان ورسره کومک ونه کړي. ګورئ دلته چې دا 50 کاله څومره زموږ او ستاسې نظامونه راغلي او چپه شوي دي او جوړ شوي دا خارجیانو چپه کړي. نو د دغه خلکو د پخواني د حکومت که هغه جنګ سالاران وي که هغه زموږ تاسې د نظامیان وي د افغانستان پخواني د اشرف غني صاحب د وخت، دا نشي کولی چې دغه موجوده نظام چې د مولوي صاحبانو دی د منځه ویسي، د دې خپله زور نه رسي. خو که چېرته خارجیانو مداخله وکړه نو بیا امکان دی چې ډېر زر دغه نظام د منځه لاړ شي. ځکه زه همیشه یو خبره کوم، ګورئ موږ او تاسې جذباتي خلک یو، که چېرته 10,000 جنګي خلک او 2 جنګي تیارې 10,000 جنګي خلک او 2 جنګي تیارې پیدا شي، آیا دوی حکومت ساتلی شي؟ نشي ساتلی، دی به ځي. خو زه یو خبره کوم چې دغه پخواني نظام والات هم دا پیغام پرېږدم او د اوسني دغه ته هم پرېږدم. ښځه نن ته رالې د خارج نه بیا یې رالې سې مهربانه خارجیان هم درسره راله، کومک یې هم درسره وکړو، نظامي ډګرکر څه تا دا اوسنی نظام ختم کړو. آیا دا د حل لاره ده؟ آیا په دې باندې موږ کوم حل ته رسېږو؟
آیا موږ افغانستان په دې جوړولی شو؟ نو موږ به همدا به موږ ټول عمر به همدا کار کوو چې راپاسېږو به یو چپه کوي بل به بل چپه کوي. یعنې په دې منځ کې کومه لاره شته د حل لاره؟ یعنې دغه اوسنی نظام چې دی ډېرې نیمګړتیا به لري. زه پرې ډېرې نیوکې کومه، زما دا ویډیوګانې ټولې په دغه نیټ باندې پرتې دي، لایفونه مې شته دی، په ټیک ټاک کې دا هر څه شته دی. خو زه دا وایم چې د جنګ لاره ګوره دا زموږ په ګټه نه ده. زما افغانان ورونو یا پخواني نظامیان وي یا موجوده چارواکو د افغانستان، ګورې دلته چې موږ ته ټوپک څوک راکوي، ټوپک هم پردی دی، پیسې چې څوک راکوي پیسې هم پردي دي، صرف زموږ وجود پکې استعمالیږي دا 50 کاله. تا په ما وژنې او ما په تا وژنې. نو د چېرته ګورئ که چېرته، او زه پوهېږم چې ګوره دلته دسیسې روانې دي، خارجیان مداخله کوي، په ظاهره وایي چې موږ په افغانستان کې نوره مداخله نه کوو. ګنې تاسې یقین وکړئ چې زه درته په ګرنټۍ یو داسې خبره راته کومه چې تاسې کېدای شي دا خبره تاسې ته چا نه کړي او دا خبره نوټ کړئ، دا خبره شیر کړئ. دلته پخواني بعضې نظامیان د ټول نه ښیم، بعضې نظامیانو ته اوس هم که هغه په امریکا کې اوسېږي، که په برطانیه کې اوسېږي، که په جرمني کې اوسېږي، که په فرانسه کې اوسېږي، که په هالند کې اوسېږي، که د دنیا په هر کونج کې اوسېږي، هغه ته تنخوا راځي په ډالرو باندې. یعنې څه مطلب څه دی؟ ولې ډالر باندې تنخوا ورته راځي؟ څه شي دپاره راځي؟ د دې دپاره چې ساتلي دي چې دا آینده کې د افغانستان دپاره یو سرخوږی جوړ کړي. کېدای شي زموږ ملا صاحبان دا زما خبره سي ادي والي چې یاره دا ته څه شی خبره کوي، خو دا خبره حقیقت ده. که د نړیوال وغواړي نړیوال، نو زمونږ ته خاطر هم پېښولی شي. د خدای دپاره افغانستان بس دی، نور دغه وینو د دغه کونډ یتیمان دغه نه نور موږ ستړي وو، بس دی. نور دا د جنګ خبرې مه کوئ ورونو. په جنګ باندې زموږ مشکل نه حل کېږي. 50 کاله وشو موږ جنګونه کوو، موږ څه شی وکړه؟ خپل ورونه هم تباه کړه، خپل خلک هم تباه کړه، خپل ملک هم تباه کړو. نړیوال به موږ ته وایي ولې موږ خپل عقل او شعور نه لرو؟ او الله تعالی دې دغه اوسني واکداران دي ملا صاحب غونډه دا لوه کاسه ځان ته ایښې ده، وایي چې مینځان ما ټوله زما. الله دې دا هم اصلاح کړي، الله دې دا هم ملي کړي، الله دې وکړي چې دې دا د جنکو مکتبونه، دا ملي بیرغ، ملي سرود کار اخلي. کار ته نه په هر ځای کې ملا صاحب کې ناست یې پاره چوکۍ وانه صاحب مهربانه او دغه کوي، دغه ځوانانو غم وخوري، دغه خلکو غم وخوري چې دی دغه په څه شی کېږي دا. نو خبره دا ده چې افغانانو ورونو بیا د خدای پاک په افغانستان کې جنګ نه راولي. که خدای نه خواسته جنګ راغی، تاسې یقین وکړئ چې بیا به ډېره زیاته تباهي او بربادي کېږي. او نړیوال ناستې دي ته ګوره، تاسې یقین وکړئ که نن یو ولس خدای نه خواسته یو ولسوالي یا یو ولایت د پخواني نظامیانو ته په لاس کې ورغی یا دغه ورغی، ته به وګورې چې دلته به بیا څه کېږي. بیا به هغه شان دغه څنګه چې د اشرف غني صاحب په حکومت کې ولایتونه سقوط کېده. خو موږ د خپله د اشرف غني صاحب د جمهوریت یو فالوور یا د هغې مینوال یا د هغې همکار یا د هغې د نظریې سره، خو زه په افغانستان کې هېڅکله چې هر څومره د جمهوریت تېر شم، هر څومره د دغه شم، زه په افغانستان کې جنګ نه غواړم. زه خپلې خویندې میندې نو به دغه کومه، ځکه ما ته معلومات دی چې زه ستنه هم نشم جوړولی. ستنه تاسې بل ورځ وکاته یو دغه راغلی، یو انټرویو راغلی ده، یو دغه دی د دې اوسني نظام فکر کوم د حقاني د سره تعلق ساتي، هغې یو انټرویو ده، هغه وایي چې موږ چې دی موږ خو دا خودکش او واسکټونه موږ ته پاکستان ټریننګ راکوو. هغه الهي نصرت هم ختم شو، ومکاته چې الهي نصرت څه شو، خو پاکستاني نصرت وکنه. نو دا ګورې دا مخکې دغه پاکستان کې دا مجاهدینو دغه ټول به د ټوله نړۍ به ورسره کومک کوو، ټوله نړۍ ورسره ولاړه وه. دلته په خپل سر باندې جنګ نه کېږي تر هغې پورې چې تا سره یعنې بل ملک نه یې تړلی. هم که ته هغه خپله انټرویو خپله دغه موږ به چې دا ویلې چې بل چا به دا خبره کوله چې تاسې سره پاکستان کومک کوي، دی به ویل نه موږ سره پاکستان کومک نه کوي، موږ سره الهي نصرت. خپله انټرویو ده خپله دغه وایي چې موږ ته پاکستان نظامیانو چې دی ټریننګ راکوو، موږ امریکایان په افغانستان کې وژل. اوس سوال دا دی، موږ ګوره همیشه دا کوو چې امریکا په پاکستان کې اډې لرودي او خودکش هلته ټریننګ کېده او دا خلک د دې ملا صاحب د خولې خبره، نو دې امریکایانو ته معلومات نه وو، نو دې بیا ولې په هلمند باندې بمباري کوله، دې ولې په قندهار بمباري کوله، دې ولې په ننګرهار بمباري کوله، دې ولې په خوست بمباري کوله، ولې په زمونږ وطن د بمباریانو تباه او برباد کړو، ولې زمونږ ماشومان شهیدان که په مدرسو او په جوماتونو په ودونو باندې بمباري وکړه، په زور یې زه مجبور کړم چې د دې مقابل کې زه ټوپک راوالم. خو دغه ځای خو هلته وکنه ټریننګ سنټرونه خو هلته وکنه، نو تا ولې هغه نشته چې تا را دلته بېګناه افغانان شهیدانوله، بېګناه دغه کول. خو ګورې دا یو دسیسه وه،
اوس پاکستان د امریکې په بټنه کینی او پاسي، مګر په هماغه پاکستان کې د امریکې په خلاف باندې دغه کې ولې امریکې ته معلومات نه دی، ولې دا ورته معلومات نه شي؟ زمونږ خلکو ته معلومات دي، خوشحال سادات ته معلومات دي، نور خلکو ته معلومات، امریکې ته معلومات نه دی. خو دا ګوره دا موږ سره قصدن دا کار وشو چې زما کور یې بمبار کړو. اوس ته زما کور بمبار کړي، زما د فامیل 3 4 5 کسان ووژني، خو زه مجبور یم که پاکستان وي هم ورته ورځم د هغې نه کومک اخلم، او که یهود وي هم د هغې نه کومک اخلم، ستا په مقابل کې جنګېږم که نه، بیا خو زه حق لرم. مګر همدای ما سره قصدن وکړو چې زه یې راوچت کړم، سم دم افغانستان اوس یې مهربانه په زوره د خلکو کورونو ته لاړه، مشکلات یې جوړ کړه. هغه ټولې خبرې شته، بعضې خلک به په دې شي نو پردې اچي، زه پې پردې نه اچوم. ما مخکې هم دا خبرې کړي، نه یې ولا کې د دې اوسني نظام دپاره کوم، نه ولا کې ورته لابي کومه. دا خبرې ما زه هغه سړی یم هغه چې یقین وکړئ چې ما په هره بمبارۍ چې افغانستان کې شوې د امریکایانو کړې ما پې هغه اوچت کړی، هر ظلم چې شوی ما په ویډیو یا ویډیوګانې کړي دي، هغه ټول زما په نیټ کې په دغه کې پرتې دي، په یوټیوب چینل کې. زه د چا دپاره دغه نه کومه، خو خبره دا ده چې افغانان ورونو د خدای په لحاظ باندې که پخواني نظامیان هستئ که اوسني دغه واکداران د خدای دپاره درمیانه لاره راوباسئ، د جنګ طرف ته مه ځئ. جنګ زموږ ګټه موږ ته نه لري، او خدای ناستک دا ځل که جنګ ونښتو دا جنګ به بیا هغه شان دي جنګ نه وي لکه د اشرف غني صاحب په شان دي حکومت. دا ځل به خدای نخواسته ډېر زیاته وینه تویږي د افغانانو، بې ګناه زموږ ستاسې افغانان به تباه کېږي، بربادېږي، ځوانان به هم ذلیله کېږي چې دغه اوس په اروپا او په نورو ځایونو کې منډې او ترړې وهي. نو دغه زما همدغه نظر و چې دا پخواني کم نظامیان چې راوچت شوي دي د دې شاته خامخا څوک شته دی، خامخا څوک د دې شاته ولاړ دي. او زه د 2 کارونو دا چغې وم چې 40 ساعته په دې باندې کار روان دی چې دغه اوسنی نظام څه رقم چپه کړي او دا اوسني نظام ته څنګه سردردي پیدا کړي. زه یو عادي سړی یم، یعنې ما سره یا بل سره رابطې کېږي چې یاره دې خپل هغه دغه برابروي، خپل ګروپونه برابروي، خو ما قسم خوړی دی چې زه نه د یو ګروپ سره د یو تنظیم سره تعلق نه لرم. زه صرف د الله د رضا دپاره د افغانستان ولس دپاره دلته خپل یو غږ اوچتوم، یو مبارزه کومه د جنګ خلاف، د سولې سړی، د یووالي. زما د ټولې برنامې الحمدلله پرتې دي، او ما ویلي دي چې تر څو پورې موږ د دې پنجاب علاج نه کړی هېڅکله په افغانستان کې سوله نشي راتلی، ځکه دسیسې یو دغه دا جوړوي. بل افغانانو ورونو ما بېګا یو ویډیو په دغه باندې ډکه کړه، زما په دې دغه کې هم شته دی، په فلسطین باندې. ګوره فلسطین چې دی زمونږ ورونه دي، مسلمانان دي، موږ ورسره همدردي ښیو. خو دلته ګورئ ورونو، زه یو خبره کوم چې دا موږ پښتنو خو د اسلام ټیکه نه ده اخیستې که نه، په دنیا کې نور مسلمانان شته که نه شته دی، یا د جهاد ټیکه موږ اخیستې چې چېرته به دغه کېږي، موږ به افغانان خلک به وایي چې راشه دلته جهاد وکړو. دا پښتون افغان د جهاد ته راغلی، همدا د اسلام ټیکه هم د پښتون افغان اخیستې ده. ګورئ ګر چاپېره تاسې وګورئ چې دغه کله په افغانستان کې زه تاسې په تفصیل سره تاسې سره خبرې کوم چې زموږ د دې ځوانانو مغزه خلاص شي. کله چې په افغانستان کې روسان راغله، روسان تاسې یقین وکړئ چې دغه کفري هیوادونه او دغه عرب هیوادونه ټول راتله روسیه مهربانه په افغانستان کې دلته د روسانو په خلاف باندې وروله جنګ کوو. خو روسان چې وماته بیا په افغانستان کې د عربانو د افغانستان په خلاف باندې جهادونه کول. نو ته ماته ووایه چې زما په خپل کلي کې مړی پروت وي، جنازه پرته او زه ځم د بل کلي جنازه اوچتومه، نو تا سره خپل فلسطین پروت دی، د خپل فلسطین غم دې وکړه. ته څه کوې چې دا هغه عربو نه راځي چې مهربانه زما سر ته افغانستان ته د جهادونه راوړي او دلته د جهادونه کول. ولې دا د جهاد میدان یوازې افغانستان دی، ولې دا د جنت ته لاره یوازې افغانستان ته تللې ده. ډاکټر نجیب به چغې والئ چې خپل فلسطین ته هم ورشئ. نو تاسې یقین وکړئ چې دې عرب ملکونه د کفارو سره یو ځای ولاړو، زمونږ سه مهربانه په افغانستان کې د روسان ووته، هغې نه وروسته په افغانستان کې ورول د جهاد فتواګانې ورکول او جهادونه بیا کول. اوس ته ماته دا ووایه چې دغه عرب ملکونه ته یو څو ښیم، فلسطین شو، شام شو، یا سعودي شو، یا دا نور اسلامي ملکونه شو، یا مصر شو. تاسې ماته ووایه ای افغانان ورونو 50 کاله موږ وژل کېږو که نه وژل کېږو؟ 50 کاله زموږ خویندې میندې بې عزته کېږي که نه بې عزته کېږي؟ 50 کاله زموږ شفاخانې ورانېږي که نه ورانېږي؟ مکتبونه ورانېږي که نه ورانېږي؟ تاسې ماته وښایه چې په دا ټوله اسلامي نړۍ کې تاسې د افغانستان دپاره کله کتلي چې یو دوه مظاهرې دي کړي دي که تاسې ماته ووایئ؟ ولې دا موږ مسلمانان نه یو؟ ولې دا موږ خدای پیدا کړي نه یو چې موږ به امریکایان هم وژني، روسان به هم وژني؟ دوی به یو مظاهره زموږ دپاره نه کوي، مګر د شرارت دپاره زما عمل ته راځي. او بیا دغه زمونږ پښتون ده، ګورئ زمونږ پښتون ته څنګه کار کړی دی.
کشمیر کې ظلم دی، په برما کې ظلم دی، په فلسطین کې ظلم دی، په بیساني کې بالکل ظلم دی. موږ ټول مسلمانانو سره ولاړ یو، خو د دغه خلکو نه پوښتنه وکړه چې دا ما سره کوم ظلم کېږي، دې کې را سره څوک ولاړ دي؟ اوس همدغه خلک چې دغه جماعت اسلامي شو او جماعت علماء اسلام شو، دا وګورئ څومره غټې غټې مظاهرې د فلسطین دپاره راوباسي. ښه خبره ده، څومره غټې غټې مظاهرې د دغه دپاره راوباسي، کشمیر دپاره راوباسي. که سراج الحق دی او که فضل الرحمن دی او که نور د دیني دغه والا دی، اسلامي پارټۍ والا دی. خو د دغې نه ته پوښتنه وکړه چې په فلسطین کې به ډېر ظلم شوی، په کشمیر کې به ډېر ظلم شوی، په برما کې به ډېر ظلم شوی، که په لر او بر افغان وطن باندې ظلم ډېر شوی. نو تا نه خو ښه دې وړی فضل الرحمن او نور اسلامي والا، تاسې نه خو قسم په خدای دی چې هغه ظلمونو ته وګوره، ځوانان یې دلته شهیدان کړه، افغانستان کې دله څه حال جوړ کړو. د سمیع الحق د مدرسې په مخ کې باندې سید مهربانه ټانګونه دغه تېرېده، افغانستان کې بمباریان یې کولې، امریکایان تېرېده، او تاسې سید مهربانه تاسې چېرته دې باره کې مظاهره کړې دی، یو دغه هم را ایستلی دی، مګر هلته د دې خوله بنده ده. تاسې یقین وکړئ زما پښتنو ورونو، زه والله صفا خبرې درته کوم، دغه اسلامي تنظیمونه چې څومره جوړ شوي دي 99% دا یهود او نصواراو ته پیسې ورکوي. که دا خبره ثبوت نه شوه، دا د روژې میاشته د دې باچا کاموال 2023 کال دی 4مه میاشته، دغه د حقاني مدرسې فنډینګ د دې روم نه دي، دې ته فنډینګ دغه یهود او نصوارا والا ورکوي. او هلته سید مهربانه زما د اسلام خبرې کوي او د دغه خبرې کوي. یعنې تاسې ایمان وکتلو چې دغه ټانګونه تېرېده، دغه سمیع الحق خو به دې ورځې په پیتو ورکړی وې، دغه سمیع الحق زوی نه کته چې راوچت شو که د افغانستان کې به د پاکستان د دفاع جنګ کوئ. ولې زموږ خدای زموږ خوله ماته کړي چې موږ د پاکستان د دفاع جنګ په افغانستان کې کوو. نو تاسې وکتئ دا ټول حالت یې تاسې وکته. ای پښتنو ورونو، اوس د فلسطین سره ظلم روان دی، د روژې میاشته بیت المقدس یو بهترین ځای دی زموږ او ستاسې اوله قبله چې وه هغه وه، بیا وروسته مکه شوه. خو خبره دا ده چې د دغې په نوم باندې چندې کېږي. ګورئ دې شي ته هم دغه کېږي، دغلته د خیریه بنسټو په نوم باندې خلک به راوچتېږي، تاسې نه به پیسې اخلي. زه خپل پښتانه پویم، خو ته یقین وکړه چې په دې کې 99% پیسې خپل جیبونو ته ورچوي، هلته نه رسي. تجارت دې شي ته هم ډېر پام پوره تحقیق کوئ، بل استعمالېږئ ما. موږ څه شی کولی شو؟ اوس ته ماته ووایه چې په میلیون هاو عرب دي، اخوا دېخوا د اسرایل نه پراته دي، په خدای چې بغیر ټوپکه په اسرایل ونه ورشي چې ختمه یه. مګر هم هغې سره دومره غم نشته چې زما د افغانستان نه، زما د پښتونخوا نه پښتون سره دومره غم دی چې بېګاله د خویندې میندې په یو بوجۍ وړو دپاره بېعزت او توهینونه ورته کېږي. د هغې ورسره فکر نشته، د فلسطین ورسره غم دی. ته دا خپل ته خو دومره زور نه لرې چې ته د خپلو خویندو میندو ته یو بوجۍ وړه ورکړې، نو ته به څه په اسرایل سره به جنګ وکړې یا به هغې سره دغه وکړې. که یو الوتکه د ډرون راوالوزوله او په دې بل مخ به دې چپه کړي، ته زور ویلی شي. دغه ډرون حملې په دې وزیرستان کې دي، په دې نورو قبایلو منطقې کې دي، چا یې مخه نیولی شوه، چا یې شتی شو، یو جرأت یې کولی شي د امریکنۍ تیارې وولي. همدغه د یهود او د نصوارا ټکنالوژي به په تا استعمالوله. نو ته خپل غم نشي کولی، خپل ځان نشي ګټلی. موږ به فلسطینیان څه وکړو؟ د دې ځای نه اوس د فلسطین سره څه شی وکړم؟ اسرائیل سره څه شی وکړم؟ څه کومک کولی شم؟ خالي به ویډیو ډکه کړم او جذباتي خبرې وکړم او زما ملا صاحب راپاڅېږي او وروره اوښکې دې چې راتویه، اوښکې دې چې راتویه چې خدای اسرائیل تباه او برباد کړي. فلسطین کې ظلم روان دی. خدای دې په نیکه که دا روژې میاشته دغه افغانستان کې څه وشو، په دې پښتونخوا کې څه وشو، دې پښتنو سره کومه لوبه روانه ده، د دې غم د سره نه دی، هغلته د فلسطین غم د سره دی او د مکر اوښکې دې روانې تویه لګوي. نو پښتنو استعمالېږئ ما. تاسې همیشه د کشمیر په نوم، د برما په نوم، د فلسطین په نوم راته ویل چې موږ بالکل همدردي لرو، خو ته دې دا خپل غم وګوره چې تاسو په څومره غم کې ډوبې. فلسطین کې چې ظلم کېږي زموږ خویندې میندې دي، ورونه هم دي، خو دا فکر وکړه چې دغه جماعت اسلامي، دغه فضل الرحمن په لکاو خلک د فلسطین دپاره راوباسي، د کشمیر دپاره یې راوباسي. ته ماته ووایه چې ستا په قبایلو کې خپله پرویز مشرف دې وایي چې 80,000 پښتانه دلته شهیدان شو او ډالر یې پرې واخېسته. د دې دپاره د اسلامي تنظیمونو کوم په دغه را ایستلې ده، کومه جلسه یې را ایستلې ده. هماغه پرویز مشرف سره دی ولاړ دي، هماغه پوځ سره دی ولاړ دي، هماغه پنجاب سره دی ولاړ دي، هماغه یهود او نصارا
او سره دلته ولاړ دي او ما تا ته ښایي چې ورور هلته ظلم روان دی، خو په افغانستان کې چې هر څومره ظلم کېدو او د دې د لاسه د دې خلکو د لاسه د دې په ظلامانو او د دې نورو د لاسه فکر وکړئ، سوچ وکړئ. او افغانانو پښتنو ورونو، ستا یو لال مسجد چې د بمبار کو په زرهاو علما یې شهیدان کړه، په زرهاو قرآنونه یې شهیدان کړه. باجوړ مدرسه دې وګوره، نورې په افغانستان کې وګوره، ته دغې ته وګوره څومره ظلم وشو. مګر ته ماته دومره ظلم هلته شوی لکه څومره ظلم چې هلته دی همدغې پنجاب وکړو، مګر همدغې پنجاب سره دی ولاړ دي. نن وګورئ 2 جمعې کېږي چې پاکستان ورسره قرارداد وکړو د تجارت اسرائیل سره. دا نو خیر کوي پښتنو، ترکي ورسره ښه تعلق لري، سعودي ورسره ښه تعلق لري، مصر ورسره ښه تعلق لري. موږ ټیکه اخیستې ده، بس موږ اوس یې مهربانه ملا صاحب راشي دلته موږ په جذباتو کې یا موږ جذباتي قوم یو. خپلې خویندې میندې د یو وخت ډوډۍ د حیرانې دي، په تورخم کې بېعزته کېږي، په سپین بولدک کې بېعزته کېږي، په محبسونو کې اچول کېږي، په هغې کې بچیان راوړي، د هغې غم نه شم کولی. او زه د دې ځای نه سیه مهربانه غټې خبرې کوم، والله کې د دې ټکم وکئ. هسې په دوړو باندې خو دغه نه کېږي، جنګونه نه کېږي. ته یو څه نه نشې جوړولی، نو ته به اسرائیل سره څه جنګ وکړې؟ دا هغه امریکې نه دې دلته ولي، په افغانستان کې دې ولي، په پښتونخوا کې دې ولي، چې شی کولی شي. یو حقیقت خبرې، یو هسې د دروغو خبرې. نو په دروغو باندې ځان مه غولوئ. همدومره زما خبرې وي. په الله سپارم، ښه شیبې ښه وخت ولرئ، ښه روجې ولرئ. الله تعالی دې زموږ فلسطینیان د دغه مصیبت نه وساتي، او رب العالمین دې دغه ظالم تباه او برباد کړي. موږ ورته غازار کولی شو، خو زه یو خبره کومه چې تاسې که تاریخ وګورئ، دغلته وګورئ فلسطینیانو دا خلک راوستي، دا خپل ځای نه پرې خرڅ کړي. زما دا خبره لږ په سړو دماغ واورئ. تاسې خو جذباتي قوم هستئ، او بیا د پاکستان په اسرائیل باندې نیوکه کوي چې پاکستان خپله په 1901 کې د ضیاءالحق په مشرۍ کې تللی دی دغه ته اردن ته په دفاع د اسرائیلو دفاع کړې ده، او فلسطینیانو باندې ګولۍ ورشیندلي او فلسطینیان شهیدان کړي. هغه پاکستان راپاڅېږي یا هغه د پاکستان اسلامي دغه راپاڅېږي، هغسې مهربانه فلسطینیان ګټي او اسرائیل په ضد باندې چې چا خپله د اسرائیلو سره انډیوالي کړې، چا خپله د اسرائیلو سره یو ځای ولاړې د مسلمانانو په خلاف. که زما خبر دروغ وي، ورشئ جیو نیوز وګورئ، د حمید ګل پروګرام وګورئ، خپل یو جرنال دی چې هغوی خپله موږ تللي وو د پاکستان نه په 1901 کې، او موږ د اسرائیلو سره ولاړ او فلسطینیان هم شهیدانول. نن پاکستان راپاڅېږي منافق او د دې د اسلامي تنظیمونه چې فلسطینیانو سره ځم. تاسو خپله د اسرائیلو ملګري هستئ. لر او بر زه ولس خبره نه کوم، لر او بر یو اسرائیل دی. د پاکستان او د اسرائیل د حکومتونو د جرنیلانو پالیسي یو ده. دا هم د اسلام دشمن دی د مسلمانانو، او هغه هم د اسلام او د مسلمانانو دشمن دی. هېڅ فرق نشته. دا تېنه زیات دی د پاکستان په نوم باندې. پاکستان تېنه زیات دی د مسلمانانو دشمن. هغې به څومره مسلمانان شهیدان کړي فلسطینیان، دغې 40 لکه افغانان شهیدان کړه په افغانستان کې، دغې په لکاو پښتانه شهیدان کړه زموږ مقبوضه افغانستان پښتونخوا کې، دې 40 لکه بنګالیان شهیدان کړه دې پاکستان، دې په لکاو بلوچان شهیدان کړه. تاسې خپله قضاوت وکړئ چې اسرائیل ډېر ظالم دی که دا پاکستان دا وحشي ریاست. د ریاست خبره کوم، ولس زموږ پښتنو، نور به د پاکستان نومونه موږ ځاناله، موږ تاسې سره هېڅ مشکل نشته دی. خو دا د اسرائیل نه ظالم هېواد دی، دا جرنیلان او کرنیلان او دا د پاکستان ادارې. نو په الله سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه شیبې ولرئ. زموږ خپله پخواني نظامیانو ته دا دغه غوښتنه ده، د افغانستان خوشحال سادات صاحب ته، نورو ته چې خدای ته وګورئ که چېرته درېیمه لار راوځي، راوی باسئ، د جنګ طرف ته مه ځئ. جنګ په ګټه زموږ نه ټوپک زموږ وي، نه ډالر زموږ وي، صرف زموږ وجود استعمالېږي. الله دې نه کړي چې په افغانستان کې بیا جنګ ونښلي، او که جنګ ونښتو نتیجه بیا ډېره خرابه وي، او د چا په ګټه وانه نه دی، ځکه وایي په زور باندې کلي نه کېږي. په الله سپارمه، ښه شیبې ښه وخت ولرئ.